بسم الله الرحمن الرحیم د محرم الحرام په میاشت کې عبادت کړل د دغه درځو ته ثواب دی او داسې په دغه میاشت کې ریژه نیول د دغه بې انتها ثواب دی. نبی علیه الصلاة والسلام هم د دغه درځو ته خپل امت ته ترغیب ورکړی او په احادیث کې د دغه درځو ته ترغیب او فضیلت موجود دی چې تاسو د محرم الحرام ریژې دانسئ. نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد دی وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. یعنی چې د رمضان مبارک د ریژې نه بعد په ټوله نه بهترینه ریژه د محرم الحرام. د رمضان ریژه چې کومه ده د یغه خو به انتها فضیلت دی اخو شمرل کېږي نه خو په هغه نه بعد دومره درجه د محرم الحرام د ریژې فضیلت دی. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي من صام یوما من المحرم فله بكل يوم 30 یوما. یا چې کوم یو کس د محرم الحرام یوه ریژه ونیسي الله تعالی دته د یوې ریژې په بدله کې د 10 ریژې ثواب ورکوي. 10 ریژې نیول د اسونه خبره نه ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یا چې کوم یو کس د محرم یوه ریژه ونیسي نو الله تعالی دته د یوې ریژې په بدله کې د 10 ریژې ثواب ورکوي. نو میشته ستاسو پچار چې دا وخت په غفلت کې نه کېدل بلکې په ثوابه کې تیر کې میشته په دغه وخت کې عبادت وکړي او خصوصا میش په دغه میاشت کې د ریژې نیولې اهتمام وکړي. او داسې په دغه میاشت کې یوه ریژه شته چې هغه ته یوم عاشورا ویل کېږي د 10 محرم ریژه. د دغې ریژې نیولې هم د زیاتو فضیلت بیان شوی دی. او داسې په چار دو چې میشتو د 10 محرم ریژه د خامخا ونیسي او د نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد دی وصیام یوم عاشورا احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبله. چې کوم یو کس د عاشورې ریژه ونیسي د 10 محرم ریژه ونیسي الله تعالی دته د یو کول تیر ټول صغیره ګناهونه معاف کوي. نو څومره زیات اجر او څومره زیات فضیلت الله تعالی په دغه انسان ته د صرف د یوې ریژې په بدله کې ورکوي. چې که یو انسان صرف یوه ریژه ونیسي د 10 محرم الله تعالی د یوه کول تیر ټول صغیره ګناهونه معاف کوي. او داسې د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه دا فرمان دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د رمضان مبارک د ریژې ډېر زیات اهتمام کو او د هغه د 10 محرم د ریژې ډېر زیات اهتمام کو. نبی علیه الصلاة والسلام خو اول د 10 محرم ریژه نیوله چې کله دته علم وشو چې یهودیانو د 10 محرم ریژه نیسي نو نبی علیه الصلاة والسلام خپل امت ته ترغیب ورکړ حکم یې ورکړ چې تاسو ډېر په تاکید سره ورته وویل چې تاسو آینده کول یوه ریژه زیاتوئ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي صوموا یوم عاشورا وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله یوما او بعده یوما. یا چې تاسو د 10 محرم ریژه نیسئ خو تاسو د یهودیانو مخالفت کوئ. یا تاسو په 10 محرم نه مخکې یوه ریژه نیسئ یا وروسته نیسئ یا تاسو د 9 او د 10 محرم ریژه نیسئ یا د 10 او د 11 محرم ریژه نیسئ. یا چې په دا کې د یهودیانو مخالفت هر چی او په سنت باندې عمل شي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ډېر په تاکید سره خپل امت ته ویلي وي یا چې تاسو آینده کول د یهودیانو مخالفت کوي 9 محرم یا 10 محرم په دغه باندې تاسو ریژه نیسئ. نو په چار د میاشتو سته چې میاشتو په دغه میاشت کې داسې اعمال وکړي چې په باندې الله د میاشت نه روزي وي او د الله رسول هم د میاشت نه روزي وي.